پکتیاوالو مېرمنو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې نمانځنې په ویاړ کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړل چې پکې افغاني جامې، ټيکري، خامک، دوزي، مهره دوزي او بېلابېل ډوله کورني محصولات هم ایښودل شوي وو. د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې ښځې په بېلابېل ډوله لاسي صنایعو او کورنیو تولیداتو بوختې دي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس نسرین ریاخیل وایي له نندارتون څخه یې موخه کورنیو تولیداتو لپاره بازار موندنه ده او په وینا یې ډېر ژر به د ښځو د لاسي صنایعو لپاره هم مناسب بازار جوړ کړي. دلته یو خو ګورئ زراعت حصه کې هم خویندې څه چې په کورونو کې کرلي دي او همدارنګه لاسي توکي دي چې دوی خپلو ګوتو باندې کار کړی ده، دوی جوړ کړي دي او نندارې ته یې وړاندې کړي دي. دې دپاره موږ جای تیار په لاس راوړی ده د باغ زنانه د خویندو دپاره یو بڼ ده، خو ما مخکې هم یادواري وکړه چې یو څه اندازه ترمیم کاري ته ضرورت لري. په دې ولایت کې زیاتره کورنۍ په بازار کې د ښځو له کار کولو سره مخالف دي، نو ډیری وخت د ښځو لاسي صنایع د نارینه‌و لخوا په بازار کې پلورل کیږي. په کورنیو محصولاتو او لاسي صنایعو بوختې مېرمنې وایي د کار پر وړاندې لویه ستونزه د مناسب بازار نشتون دی. دوی له حکومت خپلو توکو ته د بازار غوښتنه کوي. نو ستونزه دا ده چې دلته موږ د لاسي صنایعو لپاره بازار نه لرو، یعنې خویندې ډېرې ماهرې خویندې لرو، ډېرې تکړه خویندې لرو. د دې لپاره دولت د طرف هم کوم هیڅ مشخص دغه نه دی جوړ شوی. تو جای سم نداریم، از دولت تقاضای ما است که با ما یک جای مناسب پیدا کنه که خرید و فروش ما یو خندا ده چې دوی خپل هغه لاسي صنایع بازار ته نشي وړاندې کولی، لکه دغسې مناسب ځای نه ورته پیدا کیږي لکه دا نن غوندې. زه امیدواره یم چې دغسې مناسب ځای ورته پیدا شي، مېرمنې تر څو وکولی شي هغه خپل محصولات نمایش ته وړاندې کړي، ځکه مېرمنې خو بازار ته خپل هغه توکي نشي وړلی. اوس مهال په پکتیا ولایت کې تر ډیره خلک له بهرنیو تولیداتو استفاده کوي. مېرمنې وایي که د بهرنیو توکو پر ځای له خپلو کورنیو توکو کار واخیستل شي، یو پلو به کورني تولیدات پیاوړي شي او له بله پلوه به د بهر له احتیاجه خلاص شو.